دا د لوګر ولایت مرکز پل عالم په خدر سیمه کې د اوبو لګونې یو کانال دی چې د 1.5 امریکایي ډالرو پر ارزښت د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالي ملاتړ د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې د 5 میاشتو په موده کې جوړ او د اوبو او انرژي وزارت د استازي او ځایي مسؤلینو له لوري د سیمې اوسیدونکو تر مخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین د دې کانال اوږدوالی 1 کیلومتر او لوړوالی 50 متره ښیي او زیاتوي چې په جوړېدو سره 600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبېږي او ګڼې کروندې د سیلاب له خطره وژغورل شوې. د خدر کانال چې تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري او 14 وړې دروازې لري او غټې دروازې لري چې تقسیماتي دروازې دي، 4 لوی پلچکونه لري، 2 واړه پلچکونه دي او د 1.5 ډالر په مقابل کې دغه کار تکمیل سنن. څومره تاسو نه دا غوښتنه ستاسو د دې حفظ مراقبت وکړي، ولې که دې حفظ مراقبت نه وشي چې هر څومره خوندور کار وشي، هر څومره په ترتیب باندې کار وشي، خو چې کار حفظ مراقبت یې نه وي د دې ساتنه نه ادانه کیږي. بل خوا د سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې پر پلي کېدو خوښ دي او د ورته نورو پر پلي کېدو ټینګار کوي. کاریزونه د موږ باندې باید دغه کوم کار موږ ته وشي د پتخه اوبه زیاتې شي په د کلو کوڅو په د کاریزو کې. کوم ونې او ځینې باغونه چې هغه وچ شو د اوبو د نشتون له امله ځکه کانال جوړ نه و، کانال نه و، دغه شکر الحمدلله جوړ سو. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ځمکې لاندې او سر اوبو د مدیریت لپاره هڅې ډېرې شوي